وقال الرسول ويب رسول يا رب ربا زمان إن قوم اتخذوا هذا القرآن يقينا قوم زماني ولو دا قرآن مهجورا پریخود شوی. دا شکایت با رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا در کی دا قیامت نورس چی اللہ زما قوم قرآن پریخود. اولی دا خبر پا دی بسی ذکر کرا گورا دی خبر کی سوچو کی نجدی دا گا مجرم باسو سو نجدی دا گا مجرم باسو شو وی اللہ چی ما دا پلانے سوی مجرم ویخی که دے چی ما دا پلانے ملگره نوے جوڑ کرے ولی اگر سی چل کرے گمراہ کرے مدد سنا ذکرنا ذکرنا مراد قرآن قرآن پا ما باندی پری خودو نوز دلتا وورا اللہ وی قرآن پری خودو وڑا خبر ندا دا قیامت پا ورز با پیغمبر اللہ تا شکایت کی چی اللہ زما دی قوم کی داسی خلقو چی قرآن نے ہجرت کرو یو گره ہجرت تا قرآن طرف تی بل ہجرت دا قرآن نی نو یا اللہ دوی ہجرت کرے دے دا قرآن نا. اللہ اکبر اتزان سرکینا بے سوچو کی دیر اگدہ موضوع دا من تفصیل نیشو کولا دا دی اولان یاد ساتا ہجرت دا قرآن نا دا سنگ کی ہجرت دا تلاوت یعنی پسڑی بانی کلون تیر شو دا قرآن تلاوت نکے میاشتی ادا روجی مسلمانان کو منگتا معلوم دی چی با صرف دی روجی تا پراتی پا دول سو میاشتو کی دا طول ڈاڑا صرف روجی تا لگا ہوئی نو ہجرت تا قرآن دا تلاوتنا ہجرت تا قرآن دا اوریدونا سندری باوری دمتوب باوری کنزلی باوری فحشی باوری خبرون باوری ارسا اوری و چی کل دا قرآن خبر دیو کرده یا قرآن دیو لگو بس دا گو گونه درانشی والعیاذ بالله دام گوره لوی عذاب دیدن او دا یاد ساتری دا خبر زد اللہ دا پارا کوم او دا اللہ پا دین بانی دا غیرت تلاسے کو دا اللہ دا دین دیر قدرمند دی اللہ سبحانہ وتعالی دا سی ہر چال توفیق نور کی چاکر دی دا ووری و بدی دا عملو کی دا سی کدو کریلے سڑے دا اللہ دا دین سرے نلگی چی نلگی اللہ پا زور گو رسول دی دین تا نراڑی دا خبر بیادا ساتا دا اللہ دا دین دیر قدرمند دی دا غیرتی ذات دین دی دا غیر کلام دی دا قرآن دا غیر خبری دی استاد سے خیال ہے جستا با دا اللہ سر نلگی و دا غیر دین سر بدی نلگی دا غیر بستا مری تا پڑے راچی تا براکا گی دی اپا سورت کاف کی منگ سر تیر شو اللہ خوازی ہوئی چی سوک کفر کول غاڑی کفر دی کئی او چی سوک زما بندگی کول غاڑی کئی اللہ بچا زور زبردستی نہ کئی گوری نہ اللہ استادی دینداری تا ضرورت لے رہی نو ہجرت دا قرآن دا اوریدونا رازوال ہجرت چی دے دا قرآن کی دا سوچنا لیکن یونی مسئلہ دام دا ہجرت یو قسم دا سوچ بکینا کی او الحمدللہ زمان دا مجلس دام دقی دا پارا دے چی منگ بگی سوچو او سن سبی پوئی گئی کہ نا او دا زمان خوش نصیبی دا دیر خوش نصیبی الحمدللہ چی اللہ زمان خوشان کمزور و بندگانو لتوفیق ورکڑے سن سوخ اوگوی دا اللہ دا کتاب سر تیر کی نو پا قرآن و سر پوشو ثواب گٹا اسی استاسو دا خوشحالی دا پارا ویما اندازه ولگو چی سمر ثواب بملاوی اسی اندازه ویما نور خبر ایر برده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی تیو ٹکے دا قرآن ہوئے سونی کیلی لس یو حرف لکه الف لام میم سونی کیلی دیرش اس اندازه لگوا منگو الف لام میم اویلے شو دویلو ثواب بیا واوری دے شو
هغې ثواب، ترجمه وشوه بیا د هغې ثواب، هغې کې سوچ او فکر بیا د هغې ثواب، روجه موږ نیولې ده بیا د هغې ثواب، بیا د روجې په خوله په جومات کې راشي بیا د هغې ثواب، په منځ کې پکې منځونه راشي بیا د هغې ثواب، په منځ کې د الله نه یره په زړه کې ډېره شي د هغې ثواب، کله سړی په جړا شي د هغې ثواب، کله امیدونه پیدا شي د هغې ثواب، په منځ کې دعاګانې راشي د هغې ثواب. او داسې پسې بیا ده. ما تاسو ته کوم چې خبره که الله قبوله کړه الله دې قبول کړي نو ډېر لوی تجارت دی. الله دې موږ له مزید توفیق راکړي او الله دې دا زموږ نه قبول کړي او الله دې موږ په دې قرآن باندې پوه کړي. دغه شان هجرت کول د قرآن د حلالو او د حرامو نه. یو نیم سړی ګورې د قرآن ښه تلاوتونه به کوي، ښکلی را ښکلی ترجمه ولم کوي، خو څه چې د قرآن کې الله حرام کړي دي هغه حرام نه ګڼي، یا څه چې حلال کړي هغه حلال نه ګڼي. لکه بعض معاملات الله حرام کړي دي په قرآن کې دی لګیا دی هغه کوي، نو دم ګوره هجرت کړی دی. دا هم د هجرت یو قسم. دغه شان هجرت د قرآن نه په دې طریقې سره چې قرآن ته خپلې فیصلې نه واپس کول، دا هم د قرآن نه هجرت دی. قرآن خو الله رالیږلی دی دپاره چې موږ پرې څه وکړو، فیصلې پرې وکړو، دې خپله مسله قرآن ته نه واپس کړو. دغه شان د قرآن نه هجرت یو بله اهمه درته ذکر کومه خبره، دې ته ډېرو خلکو سوچ نشته. د قرآن نه د هجرت یوه طریقه او لاره دا ده چې سړی د قرآن په ځان نه وایي د دې دپاره چې الله ماله شفا راکړي. دې خبرې ته اوس سوچ دی ځکه چې په موږ کې به داسې خلک چې څومره وختونه ورته تېر شوي چېرته به په ځان باندې د قرآن داسې څه آیات په دې نیت نه وي ویلي چې الله ماله روغ صحت راکړي. که نه زما دا خبره غلطه ده. دا هم ګوره هجرت یو څو ایتونه د قرآن وایه په ځان یې چوف کوه. لازم نه ده موږ صرف دا خبره چې دی پیر صاحب خواله به ځي او مرید صاحب خواله به ځي او هغوی ته هم لوی تجارت جوړ کړی دی. وایي د دې دپاره چې خپله اجازه ده، خپله اجازه یې ولې ولې راویستې ده چې بل څوک یې نشي کولی. لکه که بل څوک دا دکان کولاوي نو موږ به ورته څه وایو چې اجازه. ته چې کله هم تجارت کولاوې دنیا په هر ملک کې د دې لپاره یو لیسن به جوړی د حکومت نه باید، نو دا اجازه په بل تعبیر سره لیسن. نو که بل څوک دا دکان کولاوي نو بیا موږ د هغه نه لیسن غواړو او لیسنس د هغه سره نشته، ځکه یې ورته د اجازې یې راویستې. په خپله چې دی په ځان باندې قرآن وایه په دې نیت چې الله راله شفا راکړي، مضبوط ته یقین به ساتي چې الله به شفا راکړي، الله یې درکړي. خپلو بچو ملګری دې بیمار ولیدو په هغه باندې یو عام مسلمان دې ولیدو، نو دغه هم د قرآن یو قسمه هجرت دی. اوس سوچ وکړه، ما خو درته هغه اقسام ذکر کړو چې ستا بیا د قرآن سره څه حال دی، دغه به تا ته اندازه ولګي. وکذلک جعلنا او دغه شان ګرځولی دی موږ لکل نبي د هر نبي دپاره عدوا دشمن من المجرمین د مجرمانو نه. تسلی ورکړي الله پیغمبر ته، د شبهې پې ډېرې شوې که نه اعتراضونه، الله پیغمبر ته لکه یو قسم وایي چې خفه کېږه مه. هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی نو د هغه دشمنان وو. وکفا بربک هادیا او کافي دی رب ستا هدایت کوونکی، ونصیرا او مرسته کوونکی. الله دې زمونږ مرسته وکړي او الله دې مونږ ته هدایت وکړي. بل اعتراض د مکې د مشرکانو، وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړی دی لولا نزل عليه القرآن ولن نازلېږي په ده باندې قرآن جملة واحدة په یو ځل
دا اوس بل اعتراض دی. دا پخوانو پیغمبرانو باندې خو په یو ځای تورات ولې په یو ځای نه و راغلی ټول؟ دا خو دوی ته پته نه شي دوی د تورات نه څه خبرې دي، خو دلیل دی چې دا خبرې دوی ته چا ښوولي دي او هغه څوک دي؟ یهودیان. دوی به د هغوی خوا له تلو که نه، هغه مولیان او هغوی اسرائیل هم وو، هغوی به ورته دا خبرې وکړو. موږ به منلی وې، اوس دې خبرې ته ګوره، موږ به منلی وې دا قرآن، خو چې دا په یو ځای راغلی. اوس ته دې خبرې ته څه وې؟ زه خو ورته حیران یم. لکه یوه خبره په 5 ورځو کې راله، هم اکه خبره وی که په یو ورځ کې راغلی بیا موږ منله. ستا اوس څه خیال دی چې د دوی اراده ومنلو ته؟ خبره خو حقه ده که نه؟ صرف مسله اوس دوی ته څه جوړه شوې ده چې دا قرآن خو لږ لږ راغلی دی، نو دا خو د الله کتاب دی، لږ لږ یې رالیږي، په یو ځای رالیږي. بعضو پیغمبرانو له په یو ځای کتاب ورکړی، بعضو پیغمبرانو له لږ لږ ورکړی. نو قرآن الله رب العزت په 30 کاله کې رالیږلی دی. د لوح محفوظ نه د دنیا د اسمان ته په یو ځای په رمضان کې الله راکوز کړی، بیا په 30 کاله کې لږ لږ راغلی، د حادثې موافق، د ضرورت موافق یا مطابق. کله ضرورت راغلی دی، کله حادثه واقعه راغلی. کذالک دغه شان نازل کړی دی من لنثبت به فؤادک، د دې دپاره چې مضبوط کو په دې سره زړه ستا. ورتلناه ترتیلا، او لوستلی دی موږ دا په واضح لوستلو سره. حکمت پکې یو بیان شو، د قرآن الله ولې لږ لږ رالیږلی دی؟ چې پیغمبر د زړه به مضبوط شي. لکه اوس ګوره په رسول الله وسلم باندې سخته راغله، یو سخته دا شوه چې مشرک اعتراض کوي. دا سخته ده که نه ده؟ ها، مشرک اعتراض وکړو، نن شبهه پیش کړه، رب العزت د هغه شبهې جواب راولي. اب ته بعد بل یو کافر اعتراض وکړو، شبهه پیش کړه، مذاق یې وکړو، الله رب العزت اب ته بعد د هغه جواب وموکړو. نو لږ دلته راغی، لږ هلته. فایده دا شو چې د پیغمبر زړه سره مطمئن شو چې او زما رب ما سره دی، زه په یو ځای کې یوازې نه یم پرېښودی. نو په دې کې ډېر حکمت ولري. بل دا چې لږ لږ راځي نو په زړه کې کیني، پویده پې بیا څه شي؟ اسان شي، یادولی اسان شي. بله دا لږ لږ راتله لویه نښه ده چې یقیني د قرآن د الله د طرف نه دی. وګوره که دلته نازل شو، هلته نازل شو، هلته راغی، د دې مسلې جواب پکې راغی، هغه حادثه پکې راغله. دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې د قرآن یقیني د الله د طرف نه دی. ولا یأتونک بمثل، او نه راوړي دوی ته یو اعتراض، الا جئناک بالحق، مگر راوړو موږ ته جواب، واحسن تفسیرا، او ښایسته وضاحت. پیغمبر ته بېغمه شه، هر کله چې دوی ستا مخې ته یو اعتراض راوړي، الا جئناک بالحق، موږ جواب راوړو داسې جواب چې هغه حق جواب، واحسن تفسیر، او ښایسته وضاحت. نو د دوی هغه اعتراض ورسره ډړې وړې شي، د دوی هغه شبهې ورسره ټولې د سیلۍ په شان، د دوړې په شان، د هغه دوړې په شان والوځي چې په سیلۍ کې الوځولی کېږي. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، هغه کسان چې راجمع به کړی شي په مخونو خپلو جهنم ته. اولئک شر مکانا، دغه کسان ناکاره مرتبې والدي.
وأضل سبيلا او گمراه دي په اعتبار د لارې. دې کې یې راورکوي چې دا کوم خلک چې په قرآن اعتراضونه کوي او په پیغمبر، دا هغه خلک دي چې دوی به په مخونو باندې راښکوده کېږي جهنم ته، او دا خلک ډېر بدې مرتبې والا دي او د ځي په اعتبار سره هم ډېر بد خلک دي. نږدې هغه آیت تېر شو چې جنتیان په اعتبار د ځای ډېر اوچت خلک دي، اوچتو مرتبو والا دي، او دلته جهنمیان مبارک وایي چې دا ډېر شر والا دي.